السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه صفی الله نوریم. په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته زده کړم چې موږ څنګه کولی شو خپل پی ډی اف فایلونه سره جین او یو ځای کړو. ما د مخه په یو فولډر کې یو څو پی ډی اف فایلونه چمتو کړي چې اوس غواړم یو واحد پی ډی اف فایل په بڼه یې چمتو کړم. دې لپاره خپل کمپیوټر براوزر ته ننوځئ او ادرس بار په لیکه کې pdfjoiner.com ولیکئ. دا لومړی میتود دی چې کولی شي زموږ پی ډی اف فایلونه د آنلاین لارې څخه جین او یو ځای کړي. دلته به لږ لاندې راشي. په دې برخه کې موږ د فایل اپلوډ بټن لرو. په دې کلیک کولو سره موږ کولی شو خپل پی ډی اف فایلونه سایټ ته اپلوډ کړو. په یاد مو وي چې تاسو کولی شئ په دې سایټ کې تر 100 پورې فایلونه اپلوډ کړئ او یو ځای کړئ. تر دې علاوه امکان نه لري. زه له دې ځایه هغه 4 فایلونه چې ما مخکې جلا کړي وو انتخابوم او بیا اوپن باندې کلیک کوم. دلته وګورئ چې زما فایلونه وروسته د یو بل څخه اپلوډ حالت کې دي او اپلوډ کیږي او موږ باید د اپلوډ مرحلې پای ته رسیدو لپاره یو څه انتظار وکړو. په یاد ولرئ چې د فایلونو د اندازې او شمیر له امله دا ممکن یو څه وخت مو ونیسي، نو تمه اوسئ. د اپلوډ پای ته رسیدو وروسته موږ کولی شو جاین فایل باندې کلیک وکړو. د عملیې پای ته رسیدو سره به ستاسو ټول فایلونه په منظم ډول جاین شي او ټول به په یو ضمیمه شوي پی ډی اف فایل بدل شي کوم چې ډاونلوډ په حال کې دي. د ډاونلوډ پای ته رسیدو وروسته مو فایل اوپن کړئ. څنګه چې تاسو لیدلی شئ ټولې مختلفې برخې او د مختلفو فایلونو پاڼې چې موږ درلودې سره یو ځای شوي او د یو واحد فایل په بڼه یې موږ ته اختیار کې راکوي. د پی ډی اف فایلونو یو ځای او جاین کولو بله لاره د پی ډی اف کریټور سافټویر کارول دي. تاسو کولی شئ پی ډی اف کریټور په ګوګل کې د کوچني لټون سره په اسانۍ پیدا کړئ او ډاونلوډ یې کړئ. د لټون په ځای کې د پی ډی اف کریټور عنوان ټایپ کړئ او ترڅنګ یې سافت 98 ولیکئ. سافت 98 د کمپیوټر پروګرامونو ډاونلوډ کولو لپاره خورا ښه او د منلو وړ سایټ دی چې زما شخصا ډیر خوښیږي او تل د دې سایټ څخه ډاونلوډ کوم. ډیره ښه. دا چې ما مخکې دغه پروګرام ډاونلوډ کړی دی بیا ځلې اړتیا نه وینم چې ډاونلوډ یې کړم. تاسو لږ انتظار وکړئ تر هغه چې سافټویر مو ډاونلوډ شي. وروسته له دې چې سافټویر مو ډاونلوډ شو په زیب شوي بڼه به وي. تاسو کولی شئ له دې ځایه چې موږ ته ښکاري دغه پاسورډ کاپي کړئ. اوس غواړم د زیب څخه یې بهر کړم. کاپی شوی پاسورډ دلته پیسټ کوم. د دې وروسته د نصب کولو مرحله تعقیبوم. په ژبه یې کار نه لرو، انګلیسي دې وي. په انسټال بټن باندې کلیک کوو. د پروګرام انسټالېدو لپاره لږ انتظار شي. لږ وخت کې به انسټال شي. څنګه چې تاسو لیدلی شئ سافټویر د انسټالېدو وروسته اوپن کیږي. وروسته موږ د کانورټ کولو لپاره د چوز ا فایل ټو کانورټ تر عنوان لاندې یو برخه لرو چیرې چې موږ باید خپل پی ډی اف فایلونه پورته کړو. زه هغه فولډر ته ورځم چیرې چې ما د پی ډی اف فایلونه ځای په ځای کړي. پی ډی اف فایلونه انتخابوم او بیا دلته یې سافټویر کې ډراګ کوم. څنګه چې تاسو وینئ دا پاڼه موږ ته راځي. په دې برخه کې د فایلونو شمیر لپاره 4 شمیره ښودل شوي چې 4 فایلونه لرو. دلته کولی شو د ذخیره کولو ځای وګورو او ځای یې مشخص کړو. همداشان موږ کولی شو د وروستي فایل سرلیک وګورو او نوم یې هم بدلولی شو. په دې برخه کې د دې بټن په کلیک کولو سره کولی شو د مختلفو بڼو فایلونه وګورو او کولی شو په بیلابیلو شکلونو یې سیف کړو.
زه غوره ګڼم PDF بڼه یې انتخاب کړم. د یو ځای کولو لپاره یې سیف بټن باندې کلیک وکړئ او یو څه انتظار وکړئ ترڅو د فایلونو یو ځای کولو مرحله ختمه شي. زموږ کار تمام دی او کولی شو یو ځای شوی فایل د اوپن بټن څخه وګورو. دلته اوپن فولډر باندې کلیک کوم او خپل فایل خلاصوم، وګورم چې څه نتیجه ترلاسه شوې. وګورئ ملګرو، هغه ټول فایلونه چې ما انتخاب کړي مختلفې صفحې دلته سره جاین شوي او یو ځای شوي، بې د کوم سکتګي او کوم مشکل. په آخر کې موږ کولی شو د اوکې بټن سره له دې برخې څخه ووځو. ډېر مننه ملګرو، تر دې دمه زموږ ملتیا وکړه. تر بلې روزنیزې ویډیو مو په لوی الله سپارم. ښه وخت، ښې چارې.